قدرمانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تیرو څو کلونو راهیسې په چین کې د کرنیزو ماشینونو عمومي تولیدي اندازه د پرله پسې زیاتوالي په حال کې ده او نړیوال بازار ته یې صادرات له نویو فرصتونو سره مخ دی. د چین د جېجیانګ ولایت یونکان ښار د چین د عصري کرنیزو ماشینونو د څېړنې او تولید له مهمو اړدو څخه دی او د کرنیزو ماشینونو ډېرې فابریکې په همدغه ښار کې فعالیت کوي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. جېجیانګ ولایت په چین کې د کرنیزو ماشینونو د صادراتو د لوی ولایت نوم خپل کړی دی. اړوندې شمېرې ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 2 میاشتو کې په دغه ولایت کې نورو هیوادونو ته د کرنیزو ماشینونو د صادراتو عمومي ارزښت 2 میلیارډ او 800 میلیونو رمینبیونو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 3.7 زیاتوالی ښیي. د 2015 کال تر لومړۍ روبې پورې په جېجیانګ ولایت کې د کرنیزو ماشینونو د تولیدي تصدیو شمېر 4,000 ته رسیدلی و چې له دې جملې څخه 3/4 برخه تصدۍ یې نړیوال بازار ته د کرنیزو ماشینونو صادراتي چارې ترسره کوي او تولیدات یې په عمده توګه د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو د ټولنې او د اروپایي ټولنې په شمول بهرنیو بازارونو ته صادریږي. پراسره پردې له تیرو څو کلونو راهیسې د افریقا په شمول تازه سمسورو بازارونو کې یې چارې هم د چټک پرمختګ په حال کې دي. اوس د بهرنیو سپارښتنو په زیاتوالي سره کرنیزو ماشینونو ته اړتیاوې ډېرې دي. که موږ د دغه ښار د کرنیزو ماشینونو د تولید کومې فابریکې ته ورشو نو هلته به ډېر کارونه او بوختیاوې په نظر راشي ځکه هلته په هرو 4 دقیقو کې یو کرنیز ماشین تولید او پروسس کیږي. وروسته تر دې به یې د موټر او بیړۍ له لارې د چین دننه او بهر بازارونو ته انتقال شي. د جېجیانګ ولایت د کرنیزو چارو د بهرنیو همکاریو د مرکز د مسؤل په وینا په تیرو 15 مسلسلو کلونو کې افریقا ته د دغه ولایت د صادراتو د زیاتوالي کلنی اندول 10 سلنې ته رسیدلی دی. اړوندې تصدۍ نوښتونه کوي او د مختلفو هیوادونو او بازارونو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. دا د بهرنیو سپارښتنو د ثابت زیاتوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه افریقایي بازار ته هغه تولیدات صادریږي چې ټیټه بیه او ښه کیفیت لري او بزګران یې په اسانۍ کارولی شي. د ګراز دغه ولایت په د تازه سمسور بازار د اړتیاوو د پوره کولو په هکله د افریقا د ځانګړي کرنیز ساینس او تخنیک د ښودنې په پار درې اډې هم آبادې کړي او د دواړو خواو ترمنځ د تګ راتګ او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به افریقا ته د اړوندو تصدیو پلاوي وریږي. قدرمنو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.